سلامونه جوړ تکړه په افغانستان کې یو په خوست کې په تڼیو کې او په تڼیو کې زما په کلي کې خبره چې زما د کلي شوه نو زه غواړم چې په خپله لهجه در سره وغږېږم ځکه زما کلیوال را سره ناست دي او کلیول خو نه هغه کلیول دي چې ژڼکي دي په دا ځای کې دوی خپله ټولنه لري په دا وطن کې زه په دا نه خبر شوم چې طالبونه د افغانستان په ډېرې برخه کې دا ټولنې شورا دوی ته ډېر خوند نه ورکوي لرې کړي دي خو دا شورا ځکه پوتېدو چې دوی د خیر او ښېګڼې کورونه کې دا چې څه شی کې څه یې کړي دي او څه کې په آینده کې په دا باره کې غواړم چې دی نه خبرې وکړم د دې ټولنې رئیس دی او معاون یې مو په څنګ کې دی خو رسئ چې داسې وشي دا د ټولنې غړي په ترتیب سره دوی خپله ځون معرفي کړي. نوم مې رحیم ګل دی د تڼۍ علمي شورا ټولنه غړی یم. زه نیازالي درویش د مدني ټولنې نماینده یم. زه شیر جلال د تڼۍ مدني ټولنې غړی یم. زه ملک نواز د تڼۍ للمۍ مدني ټولنې غړی یم. نوم مې نثار احمد قانون دی د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د تڼۍ للمۍ مدني ټولنې معاون یم. نوم مې سپین تڼۍ دی او د دې ټولنې افتخاري غړی یم. نوم مې سلطان دی دویم معاون یم، مالي معاون یم او د مدني ټولنې غړی یم. زه ولی سرجان سرخدی مې نوم دی د رهبري شورې مشر په صفت. نوم استاد محمد الله دی د همدغې شورې د رهبرۍ غړی یم. نوم مې لور دی مدني ټولنې غړی یم. نوم ګلولي خان دی تخلص میر خانجل دی د تڼۍ ولسوالۍ د للمۍ مدني ټولنې رئیس. نو دا خو ملګري شول چې در معرفي مې کړل درڅئ چې هېڅ په دا نه وغږېږي چې دا ټولنه اصلا څه شي ته جوړه شوې ده څومره وخت کېږي چې جوړه شوې ده څه شی یې کړي دي سفیره نو په دې باره کې به د ټولنې معاون را سره وغږېږي نثار احمد قانون صاحب ورته ووایه دا ټولنه څه شي پوره ده څه شی کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مشرونه ځوانونه خصوصا تڼۍ صاحب تو ټولې په اجازه تڼۍ صاحب دغه د للمۍ مدني ټولنه چې رامنځته شوه د دې یو څه عمده علتونه لرل په سیمه کې چې هغې موږ د دې سیمې ځوانون او مشرون ډېر ځورولي ستونزې وي په د وطن کې په دغه منطقه کې چې د موږ کومه منطقه کې اتفاق کړی دی ستونزې څه شی وي درې ستونزې به یې د کوم چې دې موږ ډېر ځورولي مثلا موږ په سیمه کې نشهیي مواد خرڅېدل دا ټولنه اول باید زه په دې وغږېږم چې مثال په 1499 کال کې د جمهوریت په دور کې دغه ټولنه موږ جوړه کړه تاسیس یې وشو ستونزې وي نشهیي مواد خرڅېدل یې موږ د ځوانونو ته دا شی ډېر په نقصان و ماشومونو ته ډېر په نقصان و دغه لږ په زیوته اندازه سره ترویج وي خرڅلاو یې د دې دپاره موږ زوریدي تصمیم ونیوه چې مثال باید دا موږ منځه یوسي دې سره په څنګ کې موږ په سیمه کې هوایي ډزې کېدې خلک بې ځوانونه به وي داسې ډېر د پوښتنې څیک نه وي مثال که وایم بعد چاته ونه برېښي دولت په سطحه چې څیک هوایي ډزې نه وکړي دا روان سي دا هوایي ډزې به کېدې د نقصان جوړولو په خودۍ کې په نورې مسایلو کې خشولۍ په ورځې کې دغه هوایي ډزې به اسمان ته جګېدې ترنه ورلوېدې دې ډېر دغه ځوانان شهید دي چې په دا سیمه کې انسانونه وژلي دي سړک ارتیس چې پرلودلي دي دې سره په څنګ کې موږ په سیمه کې شمسیې نېره دا سامان ځناور په لګېدلي دي د دغې مخه چې ونیولی شي او په څنګ کې سره دریم شی مثال موږ په دغه سیمه کې باد رواجي نه وي کلتوري نه وي هغه که په غم کې وه که په خودي کې وه که په مړي کې وه چې دغې مخه ونیولی شي ځکه بعضې خلک په د سیمه کې ډېرې پیسې لرلې ویسیا لري چې په غم کې په خودي کې به دوی په ډېره لوړه سویه داسې چارې کړې چې هغه به بیا هغې ته یې موږ یو بل کلیول لوس نرسه ده چې هغه دایم وکړي ډېر مصرف به کوي خرچۍ به یې کړې دې ته ورته مثلا په مړې کې مړی به چې وشو ډېر سکوت به یې ورکولو دغې دپاره چې موږ د ټول په د سیمه کې چې څیک ژوند کې ارام ژوند ولري په یوه ټغر سره ټیل شي ټیټ او جګ نه وي کې ټول په یو شان ته وخت تېر کړي موږ د دې ځوانانو یو اتفاق وکړو سره کېناستي دغه شورا هم جوړه کړه دا شورا هم چې جوړوله دا داسې ارزونه نه ده جوړه شوې موږ د څې کسانو ځوانانو او مشرانو سره کېناستي
چې دا مسالې دي په د کلي کې څه شی وکړي موږ دې دوپره چې دې مخه ونسي. هر یو کس خپل نظر یې لو. بیا ایمیږي تیپوک چې لږ سره بروبار شو په خبره سره پوه شوي یو مادیم جوړې کړې چې مثال که چا هوایي ډزونه وکړل د په باره کې موږ څه شی وکړي، چا نشهیي مواد خرڅ کړل د په باره کې موږ څه شی وکړي، چا غلا وکړی د په باره کې موږ څه شی وکړي. غلا یې موږ په اصولو کې وه. دې ته مې ترتیب جوړ کړو دا چې وخت کم دی زه به په هغه ترتیب نه غږېږم. دغه ترتیب ته موږ خلک کروبلل، خلک هم په دې ډول روبلل چې موږ د ملګري مناسبه داسې وګڼله چې دې په ځای چې موږ خلک دلې رغوړي شاید دې دپاره د خبره داسې یو ډول منظمه ونه برېښي ببیزه وبرېښي. په چار دا دو چې دغه کور موږ خپل کور وګڼي، هر کلي ته هر جومات ته هر حجرې ته موږ دغه ګروپ ورغلي د خپل مسایل اصولو مې ته تشریح کړل دې خلکو ته چې موږ داسې یو پیغام راوړی دی د دغه شی په هغه کې چې د نشهیي مواد دي، غلا دو، هوایي ډزې د مخنیوی شوی وي، دا مادې مې ته جوړي، دا اصول مې ته ټاکلي، څه دا خوښ دي چې دا موږ خوښ دي په دې کې موږ وخت سره تېروي. دا خلک به موږ ځون سره بیا نیول. دا کور دومره ته ورسېده چې بالاخره تقریبا څه کام 3000 کاډې 3000 فامیله په دې کې موږ سره په دې اتفاق کې په یوه ځای شول چې دغه کور چې د قیمتو سره ون کړی دی دا یې موږ دپاره دغې ټولنې د سیمې د خلکو پوره ډېر په خیر دی. دا یې موږ خوښ دی. یو ترتیب هم جوړ کړه، یوه شورا هم جوړه کړه، قوانین هم په دې سیمه کې رامنځته کړل. دا تر نن ورځې پورې په منظم ډول سره عملي کېږي. مننه، ډېر توضیحات یې ورکړل. موږ ته پوښتنه یا پوښتنه شو خالي یوه پوښتنه دا ده چې دا خو مصرف غواړي، پیسې غواړي که نه چې دا وچلوئ دا ټولنه، د روپۍ کې منع کوئ. تنایي صاحب خدای دې خلکو سره ښه وکړي، د سیمې د بډایه خلکو سره داسې خارج کې ملګري وي. موږ چې په کوم ځای کې ستونزې سره مخامخ شوي، مثلا موږ سړک جوړوي، موږ سره یو ویډیو وي شته، هغه به زه ته والګم. سړک جوړوي په هغې نه د موږ تقریبا 10 کیلومتره سړک موږ جوړ کړو چې هغه سړک د للمۍ سیمه خوست هوایي میدون یې درګي ولسوالۍ سره نښلولو. د دې سړک دپاره موږ په ملګري غږ وکړو، موږ یوه خپله ایډي د تڼۍ للمۍ مدني ټولنې په نومه سره ایډي د هغې نه پوسټینه وکړل. موږ سره په خارج کې ملګري، همدلته بډایه ملګري په دې برخه کې کومک وکړو، یو څه پیسې یې ولګلې. په هغه باندې موږ د ټولې رهبري شورا په رڼو کې هغه کور پیل کړو، بالاخره امسار ته په ورسولو. د هغې سره په څنګ کې موږ غوټې غوټې پرشې جوړې کړي دي، دغه سړکونه هم جوړ کړي دي، د کوم ځایونه چې تیې نېرې سیلابي خراب کړي وي دا هم جوړ کړي. په دې برخه کې موږ سره دغې خلکو بډایه خلکو کومک کړی دی. یو شمېر اصول موږ لري چې مثال کله چې موږ دغه اصول چې کوم مو تشریح کړل د دغې نه خلاف عمل څوک ترسره کړي، بیا یې موږ د ټولې 3000 قبیلې پخوا همداوي ته ټاکلي دي د هر شي دپاره غلا دپاره ځون تنو غادو توبادو، د نشهیي موادو دپاره ځون تنو غادو توبادو، ډازې ځون تنو غاو توبادو، هغه موږ وخولي. خو دغه مسایل اوس ډېر حل شوي دي. مثلا نه څوک ډزینه کوي، نه څوک غلې کوي، نه څوک نشهیي مواد خرڅوي، ځکه چې بیا دوی داسې فکر کوي چې که زه نشهیي مواد خرڅ کړم زه د تڼۍ للمۍ مدني ټولنې په اصولو کې نوغار درېمم. هغه نوغه بیا دوی دپاره درنده وي، نه څوک په د سیمه کې نشهیي مواد خرڅوي، نه څوک ډزینه کوي، نه څوک نوره داسې بدکوري نه کوي چې هغه د خلکو په ضرر وي. مننه. یوه پوښتنه په اخر کې د ناکمه چې د څه چې تور ته جمع وکړه د ټولنې وظایف او مسؤلیتونه د شیونه داسې ټولنه ده لکه سم حکومت چې وي، نه معنی ده چې د حکومت خو بیا حاجت نشته، تاسې حکومت چلوئ. خو بله کیسه چې حکومت نوې ته رسېږي او مشکلات لري، دا حکومت خو خپل اقتصادي او ټول مشکلات لري، دا د سپورت په باره کې څه شی کوي که نه؟ ځینې مسابقې شوې، مثلا کرکټ شو، والیبال شو، دغه هم شی شته که نه؟ تڼۍ صاحب تو دوې پوښتنې رانه وکړې. اول به روشم دې پوښتنې ته چې مثال دلته یو لکه دولت غونته موږ دولت نه یو، موږ یوه شورا یې دغه کلي کې مثال داسې چارې کې چې د خیر ښېګړې چارې کې چې په دغې کې موږ سره دولت هم همغږی دی، سره ښه شول دی، د صنایع دولت امارت داسې یې چې دغه چارې تاسو چې د کومې چارې کوي دا ډېرې د مسلمانۍ چارې دي. خپله په دې برخه کې دی موږ سره یې چې تاسو که چېرته وغواړئ چې موږ همکاري د سره وکړي، موږ ته غږ وکړي، موږ همکاري هم د سره کوي. د سپورت په برخه کې به دې ته روشم چې موږ د کرکټ ټورنمنټونه پلې چولي دي، له ځوانونو ته یې پاته لګېږي چې په هغه کې موږ خپله د شورا د طرف نه هم ډېره خرچاوې سره کړي، د شورا په توسط نورې ملګري هم خرچاوې سره کړي، دوی د مالي لګښت په برخه کې کومک سره کړی دی. د فوټبال ټورنمنټونه هم جوړ کړي دي. ان تر دې پوره چې د للمۍ په سیمه کې د الخاج پیربادشاه کلي په نوم سره چې کوم ټورنمنټ ترسره کېدی والیبال په برخه کې، دا کې موږ د للمۍ شورا دغې دا جوړ کړی و. دغې ځوانانو ډېر خدمات یې وکړل، ډېر خواري تکلیف یې وکړل او په ډېره لوړه کچه ان تر دې پوره چې د افغانستان تقریبا چې د ډېرې ولایتونه خلک راغلي دلته یې نندارې دپاره. نو سپورت په برخه کې موږ ډېر کورا کړی دی. که زه خپله د سپورت ډېر شوقي یم، همدا ویز هر مسخوتن
کلب کومه وشو کلب کومه نو د دې وجه نه موږ غواړو چې نه ځوانان هم سپورت ته وهڅوي. ډېره مننه. بس دا زموږ کلی و او دا زموږ د کلي ځوانانو اکثره داسې ځوانان دي د ځای چې وینم یې چورت وایم یوه نیم نه آسې کیدای شي مونه لږ څټ ته پیدا وي دا نوره بیخي څټ ته پیدا شوي دي. نو که څوک څه رښتیا په هغه طرف کې هم ځنې ژڼکي راغلل ته خدای یار وښیه دغه دي دا هم که د ټولنې غړي دي که نه دي خو یې د کلي اوسېدونکي دي ټول تڼي دي زموږ کلیول دي نو دی هم دغه ډېر غوټ شوي دي مجلس ورسره کوي ورسره غږېږي. نو یوه خبره چې غواړم خپلو مینوالو ته وکړم هغه دا ده چې زما ګرانو مینوالو زما وطنوالو زما ملګرو زما دوستانو د افغانستان په هر ځای کې چې یاست هیله دا ده چې داسې فکر ونه کوئ چې دا اوس د خپل کلي صفتونه کوي خو که ستاسو په کلي کې داسې کارونه کېدل لکه زما په کلي کې چې کېږي نو افغانستان به جوړ شي انشاءالله د آباد افغانستان په هیله.